أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما. آمين يا رب العالمين آمين. Naše سخوندون مرتاسي إظهار واي. إظهار عربي یا د په تجوید کې و معلومه ولو ته وایي، ښکاره ویلو ته وایي، معلومدار ویلو ته وایي. موږ تاسو په پښتو کې دا ګټه لغاتونه ورته استعمالولی شو ان شاء الله. اظهار معنا معلومول، ښکاره کول. د چی شي ښکاره کول په تجوید کې دلته مالور درته کښلي دي، تاسو توجه ورته وکړئ. اظهار په لغت کې ښکاره کولو ته وایي. یعنی اظهار معنا ښکاره کول، معلومول. دا خو یې معنا شوه د اظهار. او اوس چې موږ تاسې په وایو په تجوید کې، چې په تجوید کې و چېرته وایي، په تجوید کې د نون ساکن او تنوین نون واضح ویل، یعنی ښکاره ویل، معلومداره ویل، غونې ته نه بیول، دغه ته واضح وایي. بیرته مې بیا درته کښلي دي په دغه ځای کې، یعنی جلا ویل د حروف حلقې څخه. چې شي جلا ویل؟ نون ساکن، دلته دا لاندې چې مې درته کښلي دي، نون ساکن او د تنوین نون او جلا ویل د حروف حلقې څخه. یعنی دغه دوه موږ تاسې غونه کوو نه، سره ګډوو یې نه. او بې له غونې څخه ویل. دلته مې درته کښلي دي بې له غونې څخه ویل. دغه د پښتو دغه څو لغاته چې تاسو څو واره تکرار کړئ انشاءالله تعالی. اظهار بیخي ډېر اسانه قانون دی. او اظهار دا خو ما تاسو ته وختي تشریح کړې وه چې د نون ساکن او تنوین څلور قانونه لري، چې یو اظهار دی، یو ادغام دی، یو اقلاب دی، او یو هم اخفا ده. نو دلته موږ تاسې ما یو هرې خور دغه در مخه ویډیو نه کتلې، یو هغه ویډیو وګورئ، بیا وروسته دغه ویډیو ته راسئ. اوس په دغه ځای کې موږ تاسې نن اظهار وایي. اظهار کوشش وکړئ چې دا په ظا باندې تلفظ کړئ. څنګه وایي؟ اظهار، اظهار. ظا د درنو تورو څخه ده، او د ژبې سر د لوړو غاښو د لاندې غاښو در منځ راباسو، د لوړو غاښو فشار پر د ژبې پر سر راوړو، ظا وایي. د زې پر اظهار یې نه بولو، اظهار، اظهار. ظا ده، ظا. دلته ما یو مثال درته راوستلی دی، دغه مثال ته تاسې توجه وکړئ. چې ما درته ویلې چې د نون ساکن او د ستوني توري جلا جلا سره ویل، نه سره ګډېږي. په تجوید کې بیخي نه سره ګډېږي. نون موږ تاسې د ژبې پر سر باندې وایو، او ها موږ اواز د سینې څخه خیږي. دغه دوه مخرجه موږ تاسې سره ګډولی نسو. په دغه خاطر ما هلته لوړ درته کښلي وه چې جلا ویل، نون جلا ویل، ها جلا ویل. اوس دا توري موږ داسې وایي، من، نون مو واضح کړي، نون مو مکمل وایي، هو، من، هو. قطعا د نورو ها سره ګډ نه سوله. من هو، من هو. همیشه که د موږ ته د نون ساکن او د تنوین د نون وروسته، یعنی د تنوین وروسته موږ تاسې دغه شپږ توري راسي، همزه، ها، عین، ح، غین، خا، دغه راسي، موږ تاسې نون واضح وایو. لکه دلته چې زه درته وایم، من هو، من هو، من هو. من ژبه ټینګه د تعلق سره وموښلوئ چې د نون مخرج مکمل سي. من هو، من هو. د نون اواز خپله دغسې جوړېږي چې یو څه پزې ته ځي، مګر داسې نو نه وایي چې من هو. هېڅ نه غوڼه پکښې کېسته، نه ازانګه پکښې کېسته، فقط واضح وایست. من هو، من هو. ها د ستوني د توري څخه ده، دلته ما درته نښانې کړې ده. من هو، من هو. نون مو جلا وایي، ها مو جلا وایي. د نون مخرج د ژبې په سر کې دی، د تعلق سره موښلي، او د ها مخرج د سینې څخه اواز راخیږي. یعنی دا مخرجونه یې بیخي ډېر سره لرې لرې دي، چې ما دلته درته کښلي وه چې یعنې جلا یې د حروف حلقې څخه وایو، نیسو سره ګډولی. دا پر ژبې پر سر باندې وایو نون، ها اواز د سینې څخه راخیږي. من هو، من هو. الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې تاسو په پوه سوي یاست. یو څو مثاله ما نور درته راوړي دي، دې ته هم ښه توجه وکړئ.
علیم حکیم. اوس نو په دغه ځای کې تاسو وګورئ چې کوم ځای کې موږ تاسې اظهار وکړئ دا ما ستاسې څخه په ګروپ کې وپوښتله په دغه ځای کې اظهار دی. ولې اظهار دی؟ دلته موږ تاسې د تنوین نون لرو. دوه پیښونه دي، یو پیښ دی، یو نون ساکن دی. دغه نون زه به دا رنګ پاکم بل رنګ به درته وکړم. دلته یو پیښ دی، یو نون ساکن دی. نون د نون ساکن څخه د حروف حلقي جلا وایي. حروف حلقي ستاسې په یاد وي چې همزه ها ده، عین ها ده، غین خا. دغه توري موږ تاسې همزه ها، عین ها، غین خا، دغه شپږ توري او نون ساکن. که نون ساکن راغلی که د تنوین نون راغلی. دلته د تنوین نون راغلی دی، یو پیښ دی، یو نون دی. دا مکمل وایو. علیم علیم حکیم حکیم. دلته چې هیڅ شی نه وي بیا هم میم په مکمل وایو، لکه اظهار چې پر کوو، اظهار باید پر وکړو. حکیم میم دوه پیښ من ژبه د تعلق سره مشکل. دلته داسې که دغه عکس ته وګوري نون چې موږ تاسې وایي دغه د غونې اواز نه دی. دا د نون چې موږ تاسې وایي یو څه اواز پسې ته ځي. من دا هغه وخت د نون مخرج مکمل کیږي چې موږ تاسې ژبه دغه د غاښو څخه لوړ د زیږ تالو چې دی د دغه څه وموښتي. دا بل توري ته راځو. عذابا الیما عذابا الیما. اوس نو په دغه ځای کې که تاسو وګورئ چیرې دی د مخرج د نون چیرې موږ واضح وایو په دغه ځای کې مو وایي. یو زور دی او یو هم نون ساکن دی. یو زور دی یو نون ساکن دی. د تنوین نون مو اظهار کوي. عذابا الیما الیما. او که دلته موږ تاسې ودرېږو دغه بیا څنګه وایو؟ الیما الیما. دلته بیا موږ تاسې مد عوض جوړوو یا مد عوض جوړوو. موږ تاسې همیشه دا د زې په اواز وایي که و د زې په اواز وایي. علی عذابا الیما. او په دغه بل توري ته راځو. دلته دغه دوه زیرې دي دره. دا داسې وایو. کفارن اثیمن کفارن اثیمن. دغه هم دوه زیرې دي. دغه دوه زیرې دي. اوس نو په دغه ځای کې چې موږ تاسې د تنوین نون اظهار کې ها په پسې وه. دلته چې موږ تاسې د تنوین یعنی د دوه زورو نون اظهار کې همزه په پسې و. دلته مو بیا د دوه زیرو نون اظهار کې دلته همزه په پسې دی. کفارن اثیمن. من آمن. دلته مو دغه د نون توري اظهار کوي. من ژبه د تعلق سره وموښلوي. من آمن ولې مو نون اظهار کوي؟ همزه په پسې دی چې د ستوني د تورو څخه دی یا د اظهار د تورو څخه دی. دلته من هادن نون مو اظهار کوي. ما تاسو ویل چې غونې ته نه ځي. فقط دغه ژبه باید موږ تاسې ته تعلق سره وموښلوو. من هادن دغه دوه مخرج نه سره ګډېږي. دغه دوه د نون و د همزه مخرج نه سره ګډېږي. په دغه خاطر باندې اظهار پر کېږي. جلا ویل کېږي. الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې تاسو په پوه سوي یاست. دلته نون مو اظهار کوي. ها د ستوني د تورو څخه ده. جلا مو ویل. من مو جلا وایي. هادن جلا مو وایي. دن دلته دغه نون اظهار کوو د دا دوه زیرو ده. من هادن. ولې هیڅ شی نه دی په پسې چې موږ تاسې یا بل طور یا د اخفا یا د ادغام یو شی په پسې وي یرملون تور پسې نو به دغه موږ تاسې ته نه دی معلوم. دلته موږ دغه نون هم اظهار کوو. څنګه وایي؟ من هادن. یو وار بیا زه درته وایم. علیم حکیم عذابا الیما عذابا الیما کفارن
أثيم كفار أثيم من آمن من آمن من هاد من هاد. الله سبحانه وتعالى دې درته اسانه کړي. دا زموږ تاسې د اظهار درس و و دغه عکس د خامخا ډېره توجه وکړئ. موږ تاسې چې نون اظهار کوو، نون مکمل وایو، ژبه مو د تالو سره موښلي او د نون اواز خامخا یو څه په پزې ته ځي، لکه موږ تاسې وایو من هادین، مګر دلته به نه غوڼه ورکوو او نه به ازانګه وکړو. داسې نه وه چې من هادین، هغه بیا غلطي راځي، یا د اخفا اواز راځي یا د غوڼې اواز راځي. نه د غوڼې اواز پکښې کې دي او نه د اخفا اواز پکښې. فقط ژبه د تالو سره ټینګه وموښلوئ، نون واضح وست. من آمن من من هادین. ما تاسو ته وویله چې د نون مخرج د ژبې په سر کې دی او د حروف حلقې مخرجونه په ستوني کې دي. ولې حروف حلقې بولي؟ د ستوني توري دي، د دې مخرج ډیر سره لري دي، یو د بل نه سره ګډیږي. په دا خاطر باندې موږ تاسې نون اظهار کوو، مکمل یې وایو. الله سبحانه وتعالى دې درته اسانه کړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.